إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، مسلمان شان دای چې د هرې حادثې او د هرې واقعې او د هر موسم نه عبرت او درس اخلي او د هغې سره لږ ودرېږي او سوچ کوي، او چې کله ستا ژوند په دې طریقه و چې ته هرې خبرې ته سوچ کې د هغې نه عبرت اخلي، نو دې کې شک بیا نشته چې ستا ژوند به هغه ژوند چې ته به پکې رب العالمین ته ډېر نږدې او د هغه د نافرمانۍ نه به لرې. زموږ مرض دا دی نن سبا چې ډېرې خبرې زموږ په مخ کې تیری شي او موږ هغه شان یو لکه څنګه چې د دغه حدیثې د دغه واقعې نه مخکې وو. الله سبحانه وتعالی په قرآن کې په ډېرو ځایونو کې د خبرې طرف ته دعوت ورکړی دی چې تاسو سوچ کوئ ای مسلمانانو او ای انسانانو، ان فی ذلک لعبره. الله وی په دې خبره کې عبرت دی. بیا د عبرت ته چا دپاره دی؟ لأولی الالباب، ابصار، د عقل د خاوندانو دپاره، د سترګو د خاوندانو دپاره، هغه انسانانو دپاره پکې عبرت دی چې د هغوی سره داسې زړه وي چې هغه سوچ کوي او هغه فکر کوي. الله سبحانه وتعالی دغه صفت په موږ کې هم پیدا کړي. کوم ورځو کې چې موږ وسیو دا د جمعې ابتدایي ورځې دي، هغه موسم چې دا هر کال راځي، الله سبحانه وتعالی دا موسم پیدا کړی دی او په دې کې د الله غټ حکمتونه دي او د الله یو کار داسې نشي چې هغه د حکمت نه خالي. بعض حکمتونه د انسانانو ته ښکاره شي نو بعض پټ پاتې شي. که موږ ته حکمت معلوم نه خو زموږ د ایمان دی چې الله په هر کار کې حکمت دی، ځکه هغه په قرآن کې ځای په ځای ځان ته حکیم علیم، علیم حکیم، عزیز حکیم، علی حکیم. د حکیم ټکی الله ډېر استعمال کړی دی او د الله یو نوم دی حکیم، یعنې الله په هر کار کې حکمت دی. د جمعې د موسم دې کې غټ حکمتونه دي او د دې لپاره دی که چېرته یو زړه د دې نه عبرت واخلي او نصیحت واخلي او الله ورته رایاد شي. ځکه چې دا شپې ورځې چې تېرېږي او د میاشتې اوړي او د څلور موسمونه دي بدلیږي را بدلیږي او د کلونه تېرېږي را تېرېږي، نو دا د الله د قدرت په نښو کې یو غټه نښه ده چې په دې کې دنه د مسلمان دپاره عبرتونه، درسونه، نصیحتونه د هر څه پکې دنه پراته دي. امام ابن القیم رحمه الله اوږدې خبرې کړي دي موسمونو مبارک، نو هغه به دا خبره کړې ده، خلاصه دغه د خبرې دا ده وی دې نور ته ګوري چې دی رانږدې کېږي او لرې کېږي د دې لپاره چې د څلور موسمونه په موږ باندې راځي، وما فيها من المصالح والحکم، او په دې څلورو فصلونو کې او په دې څلورو موسمونو کې غټ مصلحتونه دي د انسانانو او حکمتونه به کې دنه پراته دي. نو به امام القیم رحمه الله وی که چېرته دا زمانه ټوله زمانه فصلا واحده، ټوله زمانه هر وخت یو موسم وي، لفاتت مصالح الفصول الباقیه فيه. نو په دې نورو
موسمونو کې چې کمی فائدې دي کم مصلحتونه دي هغه به موږ ته نه میلاوي. په جمی کې هغه سشتي چې هغه په وړي کې نشتی، په وړي کې هغه سشتي چې هغه په پسرلی کې نشتی. او بیا دې سزا د هر موسم خپل فائدې دي. نو که چېرته همیشه ګرمي وي نو هغه فائدې به موږ ته نه میلاوي شي کمی چې په جمی کې دي. او که چېرته همیشه جمع وي لفاتت مصالح الصيف نو بیا به د وړي چې کمی فائدې دي او به د کم مصلحتونه دي انسان لپاره هغه به موږ ته نه میلاوي دي. نو الله سبحانه وتعالی په هر کار کې حکمت ته، په دې کې هم حکمت ته چې الله سبحانه وتعالی جمی دا موسم پیدا کړی. نو راځي چې د جمی د موسم سره لږ ودرېږو، یو څو خبرو کې سوچ وکړو. که چېرته الله سبحانه وتعالی د دې د لاسه زموږ د زړونه رایخ کړي، الله سبحانه وتعالی موږ له توفیق راکړي د حق د بیانولو، او بیا د الله سبحانه وتعالی موږ ټول له توفیق راکړي په هغې باندې د عمل کولو. اولنی وقفه او اولنی خبره د دې موسم په مناسبت سره د وړي ختمېده او د جمی راتله، دا په دې دلیل دی چې یو د بندګۍ حقدار صرف رب العالمین دی، بل څوک نشته. دا به غټه د سوچ خبره. رب العالمین د قدرت نښه ده. شپه ورځې پیدا کړي، کلونه پیدا کړي، د څلور موسمونه پیدا کړي. نه دې نه غټه فایده موږ ته دا میلاویږي چې زموږ رب چې دی هغه یو قادر باچا دی. هغه رب دی چې د هغه نه علاوه د هر څوک چې دی د هغه بندګي کول دا یو باطل کار دی، او په حق باندې معبود او په حق باندې بندګي دا صرف او صرف د یو رب العالمین حق دی، او دغه لپاره کې دی شي. الله سبحانه وتعالی په قرآن کې زه په زه د خپل قدرت ته نښې ذکر کړي، او دا دې لپاره ذکر کړي چې انسانان ما وپېژني. چې کله ته الله سبحانه وتعالی وپېژنې که نه، بیا به په تا کې دینداري ډېرې. د علما الله سبحانه وتعالی د علماو مبارک وي په قرآن کې بعد اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم انما یخشى الله من عباده العلماء. الله زما په بندگانو کې چې زمانه زیات سو ګیریږي هغه د علما دي، حق پرس علما. هغه عالم چې هغه با عمل عالمي. ما بولوس د مرګرو ته دا خبره کوله، دا ډیره قیمتي خبره ده. بعض کسان سره چې کینې په د علماو پسې خبرې ډېرې کوي، لکه دی دین دی، دغه مذهب دی او دغه مسلک دی. په دین پسې خبرې کول، په علماو پسې خبرې کول د بله موضوع نه. هغه ته ما دا خبره وکړه چې ګوره عوام په دوه قسمه دي، دیندار عوام، بيدین عوام. داسې ده که نه؟ ټول خو بيدینه نه دي که نه، او ټول دیندار دي نه. عوام مطلب کوم سره چې علم نشتی دینی، که دنیوي وسره یو کنه زه دا خبره نه کوم. چا سره چې دینی علم نشتی، دومره علم چې هغه ته عالم ویلی شي، دا خلک په دوه قسم دي، بيدین او دیندار. دغه شان د علما په دوه قسم دي، بيدین علما او دیندار علما. دا ډېر د فائدې خبره نه سره یاد ساتي. څنګه چې عوام په دوه قسم دي، نو دغه شان علما هم په دوه قسم دي، بيدین مولیان، دیندار مولیان. نبی په مخه دا خبره مکو چې پلاني عالم دا وکړو، پلاني دا وکړو، هغه دې شي وکړو، د ځان ته مولا وي، بس پوه شي چې بيدین خبره ختمه شو. د دې علم راتله سینې ته دننه دا د دې لپاره کافي نه دی چې دا سړی دې تقوادار شي. په دې عوامو کې داسې خلک شته چې په هغوی کې د بعضو مولیانو د تقوا نه زیاته تقوا ده. داسې پکې شته که نشته؟ عامي سړی وي سم دینداره وي، او د بل طرف ته به عالم بېدینه وي. محض علم زده کول د دې سره څوک دینداره نه جوړېږي چې څو پورې تا په دې علم باندې عمل نه یې کړی. ما خبره دا کوله چې رب العالمین وایي چې زمانه علما ډېر زیاتېږي. سوال لري چې ولې علما ډېر یېږي؟ جواب لري ځکه چې د علما د خپل رب پیژني، ډېرې پیژني، نو ځکه تېرېږي. نو چې څومره یو انسان خپل رب پیژني، دومره به د هغه نه یېرېږي، دومره به د هغه خبره مني، دومره به د هغه نافرماني نه ځان لرې ساتي.
الله سبحانه وتعالی په قرآن کې زی په زی موږ ته د قدرت ته نښې ښولي، دې لپاره چې انسانان پکې سوچ وکړي، ویریږي زما نو چې کله ویریږي به زما بندګي کې. ډېر عجیبه آیت ته الله سبحانه وتعالی وی او په دې کې سوچ وکړي. قل أرأيتم إن جعل الله عليكم الليل سرمدا إلى يوم القيامة. اے پیغمبر دې خلکو ته وایا کچرته الله سبحانه وتعالی د شپه همیشه لپاره د قیامت پورې پتا سو باندې دغه شان ولاړه ساتي. ولاړه ساتي څه مطلب دی؟ یعنی نه ختمي. نبی الله سوی من إله غير الله يأتيكم بضياء. نبی الله نه علاوه څوک دی چې تاسو لپاره ورڼا راولي؟ افلا تسمعون. الله تاسو دا خبره نه اورئ؟ څومره د سوچ خبره، څومره تدبر خبره، څومره قیمتي خبره. زموږ په دې کې د مشرکین سوچ کو او د قبر پرستو بابا پرستو او دی صوفیانو دی گمراه خلکو بده کې سوچ کو نو چرته بد الله نه لوا د بل چا سره به تعلق جوړ نشي. من اله غیر الله، د الله نه لوا څوک دی؟ دی باباګانو کې څوک شتي؟ ها ورز راوړي غړ باباګان دي کنه. داتا گنج بخش، داتا گنج بخش څه مطلب دی؟ وې دې خزانه ور کوي. څو ور کوي؟ خزانه. دا خزانه ولا اصل کې خو داتا چې هغه څوک دی؟ هغه الله سبحانه وتعالی. خزانه ولا الله. خو نه مشرکین وی دې چې د سره خزانه شته. نو موږ دا وایو دغه مشرکین د مطالبه کوي چې سیدا دغه تاسو چې خزانه درکې د دوی چې د ورځ دی لګ مخ کې د شپه دی لګ ورسته کې یا د شپه لګ مخ کې او د ورځ دی لګ ورسته کې او به کې من اله غیر الله. الله له سوق دی چې وبېک. بیا دغه نه بدل الله سبحانه وتعالی وی قل أرأيتم إن جعل الله عليكم النهار سرمدا إلى يوم القيامة. اے پیغمبر دی خلکو ته وایي کچرته الله د ورځ د قیامت پورې ساتي. من إله غير الله يأتيكم بليل تسكنون فيه. د الله نه له څوک د شپراوري د څوک به آرام وکړي، هیڅوک نشته. الله سبحانه وتعالی په قران کې په یوځای کې د خپل قدرت ته نخې ذکر کړی، به باخره کې سوی هذا خلق الله. دا پیدایش رب العالمین کړی. نبی سوی فارونی ماذا خلق الذين من دونه. نو خیمته هغه مخلوق چې زمانه علاوه بل چا پیدا کړی وی خای. دا چیلنج دی رب العالمین دی طرف. د کم وخت نه چې دا قران نازل شوی دا وبدي کې دا خبره ده د قیامت پورې وبګي دا خبري او د دې جواب هیڅوک نشي ورکول. کم شی دی چې هغه دی باباګانو پیدا کړی دی، کم شی دی چې هغه دی پیغمبرانو پیدا کړی دی، کم شی دی چې هغه دی ملائکو پیدا کړی دی، کم شی دی چې هغه د مشرکین او د پراته دی او بندگی کې او غوی پیدا کړي. څوک دی وخت کنه د ماشي وزر نشي پیدا کوله. وزر نو له نور بده څه پیدا کی. غریب د خپل ځان د لپاره خرچ نشي پیدا کوله، نه دی به څه مخلوق پیدا کوي او دغه به څه مخلوق. اسمره د سوچ خبره. الله سبحانه وتعالى بالقرآن كوي وهو الذي جعل الليل والنهار خلفا. الله يزيد شپه ورځ په یو بل بشرا ولم. شپه ختم شي ورځ راځي، ورځ ختم شپه راځي. یا الله ولې دې سکته لمن اراد ان يذكر او اراد شكورا. چې څوک ته نصيحت واخلي دینه دې لپاره کوم وي چې خلک ته نصيحت واخلي او شکر وباسي د رب العالمین. دې لپاره کې دې جمی د موسم راتله په دې کې د الله سبحانه وتعالى د قدرت غټي نخي دي، غټي نخي دي په دې کې. الا اننا كلنا بائد. شاعر وي الا ان كلنا بائد
وأي بني آدم خالد. هر یو انسان من کې تلو والی دنیا نه او د آدم په بچو کې څوک پاتې شوی د اوسه پورې. وبدؤهم كان من ربهم وكل الى ربه عائد. ټول پیدا شوي د الله تر طرف نه، الله پیدا کړي او الله ته واپس ځي. فيا عجبا، او د دې لپاره دا شعر ماوي، فيا عجبا كيف يعصى الاله ام كيف يجحده الجاحد. شاعر یې عجیبه خبره ده چې د دې رب نافرمانی څنګه کی او د دې قدرت نه داخله څنګه انکار کوي. ولله في كل تحريكه علينا وتسكينه شاهد وفي كل شيء له آية تدل على انه واحد. شاعر وی په هر شي کې دنه دا نه خبره ده او دا خبره دنه پرته ده او دا دلیل به کې پروت دی چې رب العالمین یوازې یک یو دی، دغه سره هیڅوک شریک نشته. چې کله به انسان سوچي وفي كل شيء له آية، په هر شي کې سره جميل موسم نه دی. وفي كل شيء له آية تدل على انه واحد. په هر شي کې دنه دا دلیل پروت دی چې رب العالمین یک یوازې دغه سره هیڅوک نشته. کله الله سره لکه څنګه چې مشرکین وي کله الله سره بل معبود وي والعياذ بالله، موږ دا خبره کو دا موسم به دې په ټیم نه راتلې راغلی به یو به ویل چې مخکې کوم بل به زه ورسته کوم، یو به چې زوړ راولم بل به جمع راولم بل به په سرلې راولم، او په دې خبره باندې جنگ وي. خو دنیا دا نظام دی په ترتیب سره روان دي ځکه چې یو یوازې رب العالمین چلی. نه دا اولنی وقفه شو او اولنی خبره شو د جمی د موسم په مناسبت سره. دویمه خبره او دویمه وقفه د جمی د موسم او د انسان د عمر. تیر شوی کال دا موسم په موږ باندې راغلو بیا ختم شو، وز دا موسم شروع شو. موږ ته صرف هغه ابتدایي ورځې هغه راورسېدې. خدای ته وایو چې دې خلک موږ سره وو په تیر شوی جمی کې چې هغه په دې جمی کې د خاور لاندې پراته دي. دې د ژوند رواني او د ورځې تیری په دې خوشحالي ګما ځکه چې د ورځې یا خو زمونږ د لپاره به ګواهي ورکوي د قیامت ورځ او یا به په موږ باندې ګواهي ورکوي. د دوه کې یو خبره لازم ده، یا ستا د لپاره ګواهي او یا په تا باندې ګواهي. ستا د لپاره ګواهي دي چې او یا الله زه ګواهي کوم په دې باندې چې دې سړي ستا بندګي کړې د دیندار انسان، او په تا باندې ګواهي چې او یا الله د سړی بيدینه انسان د باندې د زماني او د کلونه تیر شي او په دې کې دینداری نه و. مؤمن انسان هغه همیشه ودرېږي د خپل ځان سره محاسبه کوي او خپل ځان ته دا وایي چې آیا دا ورځې د پر دې ستوخه تیار کړې ده او کنه کوم ورځ چې په غپلانی باندې راغلی ده. په دې تیر شوی جمی کې موږ سره باز مرګري به درس کې نشو. ما تیر شوی جمی کې دې جمی مبارک خبرې کړې کړي چې باز مرګرو کوم چې هغه ته یاد نو ما باقي کوم دا خبره کړو چې باز مرګري موږ سره تیر شوی کالو ان دوه کاله مخکې دې کال کې نشته. باز مرګري به دي چې ودی جمی کې شتي پر روان جمی کې بني نو ساغه دا چې موږ دلته یو هغه مرګري موږ بخپل لاسونه باندې قبرونو ته کوز کړي. نو دې به ورځ راځي جمع براش او کې دي شي زنه ما او کې دي شي تنه. نو بدی کې غټ عبرت زموږ د پاره پروت. انسان مصروف په دې دنیا کې په مال جمع کولو سره او د بیبيانو سره او د بچو سره او د دنیا چې نور کارونه دي په دې کې مصروف وي. ول لازم کزان ته سوچو نو دی به حیران شي چې څومره غټ سفر ماته پاتې دي، څومره غټ سفر ماته پاتې دي او د ځلې گیا په سکیه په دې دنیا کې وګت جون سوی نن سبا څومره وګت جون سل کاله شپږ شل کاله وه عام جون خو یا شپېتو بری منځ کې دي، بلکې نن سبا د ځوانان ډیر مري. دوی چې خبر اورم پلانې مړ شي ځوان سړی مري، دا مشران اوس دومره نه مري څومره چې د ځوانان مري. خو زمونږ به زیات نه زیات عمر ووایو یو نیم سل کاله، څو کاله؟ یو نیم سل ووایو. بیا د برزخ ژوند ته ګوره، آخرت خبره ته نه کو، برزخ د ژوند خبره کو. مثال کې بول عثمان بن عفان رضی الله عنه
عثمان ابن عفان رضی الله عنه د 35 هجری په خوښه کې وفات شوی، خوارجو شهید کړي. اوس دا موږ په کوم کال کېو؟ په 1438 کال کېو و شروع شو. نو دې شو چې 1410 دا و درش تل رکزه و درش پوره لریک د عثمان ابن عفان رضی الله په قبر کې څومره وخو شو؟ 1400 کال. دا مخې ته پاتې دی صبر، مخې ته پته نه لګي کوم ځای کې 100 کال او کوم ځای کې 1400 کال، کوم ځای کې 50 کال او کوم ځای کې 1400 کال. دا ګوره زه د آخرت ته جون خبره نه کوم د جهنم یا د جنت، ګوره دا خو صرف زه د قبر خبره کوم چې په قبر کې ستا ژوند دا ډېر اوږد ژوند دی، ډېر اوږد ژوند دی. نو د هغې دپاره څه کول غواړي؟ موږ د 50 کالو غم وړي دې خراب کړو. ډېر اوږد ژوند موږ ته پاتې، ډېر اوږد سفر موږ ته پاتې دی. ځکه ابو الدرداء رضی الله عنه یو پیر د کعبې طواف کو، نو دې مرګرو ته وی الیس اذا اراد احدکم سفرا یستعد له بزاد، تاسو کې چې کله یو سړی سفر لوزي نو ځان سره سامان وړي که نه وړي؟ هغه ته موږ سامان وړو، هر سړی چې به سفر وځي ځان سره څه توښه وړي سفر دپاره. نو هغه ته د آخرت سفر خو بیا ډېر اوږد دی. نو هغه ته وی دلنا علی زاده. ابو الدرداء رضی الله عنه دا خبر غوسه صحیح دی چې سفر ډېر اوږد دی، خو توښه موږ ته وښایه که نه، ته د رسول صلی الله علیه وسلم ملګری، توښه څه ده؟ وی حجوا حجه لعظائم الامور، حجونه وکړي ځکه چې مخې ته ډېرې غټې خبرې موږ ته پرتې دي. وصلوا رکعتین فی ظلمة اللیل لوحشة القبور، او د شپې په توره تیاره کې رب العالمین ته ودرېږئ منځونه کوئ ځکه چې ګوره قبرونو کې تیاره ډېره زیاته ده. روجې نیسئ، روجې د دې ګرمو ورځو د روجې نیسئ ځکه چې د قیامت ورځ چې هغه ډېره زیاته ګرمه ده. څومره قیمتي خبره ابو الدرداء رضی الله عنه کړې ده. خپل وخت نه فائدہ واخلي. رسول صلی الله علیه وسلم په حدیث کې وایي، په صحیح بخاری کې دا حدیث ده، نعمتان مغبون فیهما کثیر من الناس. دو نعمتونه دي چې د هغې په باره کې غالبا خلک په تاوان کې پراته دي، الصحة والفراغ، روغ بدن او فارغ وخت. د دې لحاظ او د دې قدر او قیمت ګوره د چا سره نه، خو چې کله دې د نعمت لاړ شي بیا سره قدر او قیمت د هغې نه مخکې چې دا نعمت ته نه ختم شي او د هغې نه مخکې چې دا وخت ته نه لاړ شي او د زمانه ته نه لاړ شي، نو بیا د رسول صلی الله علیه وسلم دا خبره واوره، اغتنم خمسا قبل خمس. 5 خبرې د 5 نه مخکې رسول صلی الله علیه وسلم غنیمت وګڼئ. شبابک قبل حرمک، ځواني د بوډاوالي نه مخکې، نن ته ځواني سبا له بوډۍ. بیا ګوره دا منځونه او دا درسونه او دا عبادتونه او دا جهادونه او دا صدقې او دا درسونه او دا بیانونه او دا تقوا د ته هغه شان نشي کولی لکه څنګه چې انسان په ځوانۍ کې کوي. رسول صلی الله علیه وسلم وایي وصحتک قبل سقمک، او روغ بدن د بیماری نه مخکې غنیمت وګڼه. بدریمه خبر رسول صلی الله علیه وسلم کوي وغناک قبل فقرک، مالداری د غریبۍ نه مخکې غنیمت وګڼئ. ګوره نن مالدارې پیسې د سره شتي د الله په لار کې ولګوه، سبا له به د سره دا مال نه او حالات دي دا خو بدلېږي را بدلېږي. حالات څه دي؟ بدلېږي را بدلېږي، په یو ځای خو نه وي که نه. نو بیا به سبا له ارمانونه کوي چې یاره هغه کم وخت کې چې را سره مال ولګولی مې وی نو ډېره به ښه. اوس چې تا سره کم مال دی او څومره ستا طاقت رسي دا ولګوه د رب العالمین دپاره. بیا رسول صلی الله علیه وسلم وایي وفراغک قبل شغلک، او فارغه وخت غنیمت وګڼه دې نه مخکې چې ته مصروفه شي. فارغه وخت ګوره د الله سبحانه وتعالی غټ نعمت، انسان ته هله احساس شي او هله ورته پته ولګي چې کله د ده سره وخت نه وي. بیا آخره خبر رسول صلی الله علیه وسلم دا کړې وحیاتک قبل موتک، او د خپل ټول ژوند غنیمت وګڼه د مرګ د راتلو نه مخکې. کم ملګري چې زموږ په دې قبرونو کې پراته دي او کم کسان چې په قبرونو کې پراته دي. ابل زما په انټرنیټ باندې په یو ویب سایټ باندې دغه کتو، هغه دا خبره شمارله او په هغه ټیم باندې مباشرتا د ترتیب روانو چې څومره خلک مري او په یو ورځ کې څومره کسان پیدا کی. صرف ما 9 غنټې حساب کړو، 9 غنټې، په 9 غنټو کې دنه 1,80,000 کسان مړه شوي. په 9 غنټو کې دنه
1,80,000 کسان دا مړه شوي دي. دا صرف هغه دي چې کم ګورې په دې لیکلو کې راځي، کمپیوټر ته نوم ختلی چې دی مړ شوی، او چې کم کیلو کې دي په بانډو کې اوسېږي او د هغوی سره دا ترتیب نه چې یو سړی مړ شو ښخوی، د هغوی پته نه لګي. او په 9 ګنټو کې دننه 3,15,000 ماشومان پیدا شي. 3,15,000 ماشومان دا په څومره ګنټو کې پیدا شي؟ دا په 9 ګنټو کې پیدا شي. دا هغه ماشومان دي چې د کومو نوم لیکل کېږي په کمپیوټر کې او پته یې لګي چې دی پیدا شوی. نو چې په 9 ګنټو کې دننه څه کم 2,00,000 کسان مري، نو زما ستا پکې نمبر نه راځي؟ زما ستا پکې نمبر راځي که نه؟ دا غنیمت وګڼئ. کیدای شي روان جمیله ته نه، او کیدای شي دا جمعې اخره پورې موږ کیدای شي ولرسو. دا دویمه خبره شو. درېمه خبره، دا کم جمع چې په موږ باندې راغی، اکثر اوقات انسان داسې موشي چې د جمعې نه تنګ شي، خاص کر زموږ په کلیو کې چې کم وي، زموږ په علاقو کې کم جمع، هغې نه انسان تنګي چې د هغې د لاسه دا جسم چې دی وچاودي او هډوکي دردونه شروع کړي، او هغه موسم د انسان دپاره بیا داسې یو قسمه عذاب وګرځي. د دې نه موږ کله کله تنګېږو، او بیا هر سړی دا چې د یو بل سره میلاویږي، نو په کلي کې دغه یو تپوس کوي دا جمع به کله ختمېږي. د دې لږ معمولي جمع نه تنګ کړي. حالانکې موږ سره کوټونه مشتي، بلوزونه مشتي، واسکټې مشتي، پیړې کپړې موږ سره شتي، ګرم ایسیان موږ سره شتي، هیټرې موږ سره شتي، ښکلي ښکلي کورونه مشتي، بندې بندې کوټې مشتي، هر سره سره شتي. د هغې باوجود موږ د دې لږ معمولي جمع نه موږ دومره تنګ شو. نو زه تاته دا وایم، دا چې کوم جمع دی چې موږ تنګېږو، دا د جهنم یو ساه اخیسته دي، بس صرف یو ساه اخیسته دي چې دې جهنم ته انسان دننه لاړ شي چې هغه به سهاري. حدیث کې راځي، ابو هريره رضی الله عنه وی رسول صلی الله علیه وسلم دا خبره کړې ده، اشتکت النار الى ربها. د جهنم یو ورځ خپل رب ته شکایت وکړو. شکایت یې څه وکړو؟ یا رب اکل بعضی بعضا، یا الله زما بعضې سبب بعضو باندې لګیا ده، مونږ خو یو بل ختم کو. دی اور ورته څه وي؟ یا الله ما خو ځان ختم کو، داسې زورور اور دی د جهنم ده چې د اور یو بل خوري. نو ته سوچ وکړې چې دې ته د انسانان ور واچوي چې د انسانان به څنګه خوري. نو فاذن لها بنفسین، الله ولې اجازت ورکړو د 2 ساګانو چې زه خیر دې ته 2 ساګانې اخله. نو 2 ساګانې څنګه دي؟ یو پیر داسې دننه راښکوده او یو پیر واپس پرېښوده، چې دننه یې راکاږي نفس فی الشتاء، په ژمي کې ورته الله یو ساه اخله، او په اوړي کې د یو اجازت یې ورکړو. فهو اشد ما تجدون من الحر واشد ما تجدون من الزمهرير. رسول صلی الله علیه وسلم دغه جمع ده او دغه ګرمي ده. جهنم چې کله ساه راکاږي نو جمعي، او جهنم چې ساه پرېږدي نو صحیح وړی. موږ د یو ساعت نشي ټینګېدی. نو چې کله انسان والعیاذ بالله الله سبحانه وتعالی ته موږ ساتي، دی جهنم ته لاړ شي چې هغه به د سهاري. په دې جهنم کې یو طبقه ده، یو ځای دی، هغې ته زمهریر ویلی کېږي. څه ورته ویلی کېږي؟ زمهریر. سم یخ ځای دی. ځکه عبدالله بن عباس رضی الله عنهما وایي، دغه روایت دی چې دا جهنمیان به په دې اور کې تنګ شي، نو الله ته به چغې وایي چې یا الله موږ د دې ځینه لرې کړه. الله سبحانه وتعالی به دوی بوځي زمهریر ته چې هلته سم یخ دی. نو چې څنګه دوی د زمهریر ته ورننوځي، د دوی د جسم چې کومه سرمنده ده به یکدم وچه شي، د هډوکي د هغې سره زره زره شي، ریجي ورسره. نو بیا به وایي چې یا الله موږ هغه جهنم ته واپس بوځه. بیا به هغه جهنم له راشي، نو بیا به په جهنم کې هغه حال، نو بیا به هلته لاړ شي، او دا به د دوی هغه ژوند. سلف صالحینو زمونږ د دین مشرانو هغوی به د دې اوړي نه عبرت اخیستو، د دې جمعې نه به عبرت اخیستو.
سیرت کې یو کس دی دغه نوم دی زبید الیامی او دی عابد انسان هغه د شپې تهجد له پاسېدو سخت جمع نو دې منګي نه اوبه راغستې په دې منګي کې چې لاس دننه کېښو نو نږدې و چې د هغه د لاس یې واوره کړی سم یخ نو په هغه ځای کې کېناستو زمهریر ورته رایاد شو د جهنم هغه په جړا شو د سهار بانګې ووې کور کې نور چې کم خلک و هغه هم پاسېدو د ده سره چې کم نوکران وینځه و هغه هم پاسېده هغه بسې راله ورته ویې ما شأنک یا سیدي ته خو دلته ناستې لم لا تصلي تهجد ولې نه کوې چې دلته ناست یو نور کله خو ته تهجد باندې ولاړې نن دلته هغه ورته ویې لاس مې به دې منګي کې ورننه ویستو نو دا یخواله به محسوس کو نو فذکرت به الزمهریر نو ما ته د جهنم هغه زمهریر رایاد شو نو په الله مې دې قسمي زه نه یم پوه شوی دغه تا راته اواز وکړو چې مونځ وکړه او بیا هغې ته دا وی دا خبره به ګوره هېڅ چاته نه کړي چې کله وفات شو نو هغه هغه وینځي دا قصه به نورو خلکو ته بیان کړه دا داسې مسلمان چې دی د هرې خبرې نه عبرت اخلي دا یخ چې موږ کې دومره طاقت نشي چې دی معمولي یخ ته موږ ټینګ شو نو که یو سړی جهنم ته لاړ شي والعیاذ بالله او زمهریر ته ورننوځي هلته به دی څه کوي زه هر هغه کس ته وایم چې هغه د جهنم دا اوصاف اوري او د دې جهنم دا ساګانې په خپلو سترګو دی ویني یخ او ګرمي پې راځي او دی بیا هم لګیا دی په دې خپلو ګناهونو باندې مصر دی او دا ګناهونه کوي زه درته وایم چې تا ته به هله پته ولګي چې کله جهنم د قیامت په ورځ راوړی شي او هغې ته 1000 زنځیرونه بیا به تا ته پته ولګي او بیا به ته په هغه ټیم کې ندامتونه او حسرتونه وکړي هغه وخت به د دغې نه وي ډېر غټ صابر انسان دی دا سړی به صبر کوي په جهنم باندې نه چې کوم الله سبحانه وتعالی طرف ته رجوع نه کوي او دینداري پکې نه راځي زمین ته سره به صبر یې نه دی به وایي چې ما کې دومره طاقت شته چې زه دغه اور ته ټینګ شم او ما کې دومره طاقت شته چې زه دغه یخوالي ته ټینګ شم د زمهریر دی الله سبحانه وتعالی دې موږ د دغه اور نه او د دغه زمهریر نه دی الله سبحانه وتعالی موږ ساتي په قرآن کې الله سبحانه وتعالی زمهریر مبارک خبره کړې ده لا يذوقون فيها بردا ولا شرابا إلا حميما وغساقا فبلزك الله هذا فليذوقوه حميم وغساق عبد الله بن عباس رضي الله عنهما وغساق تدي الزمهرير البارد غساق مراد دغه جهنم هغه یخ زید الله سبحانه وتعالی ودی سکی دوی د جهنم هغه ګرمي او یا دغه یخواله وسکی الله سبحانه وتعالی زموږه حفاظت وکي سلورم وقفه یخ غنیمت الغنیمه البارده عربی کې یخ غنیمت هغه غنیمت ته ویل کېږي هغه مال ته هغه سامان ته چې هغه انسان ته بغیر جنگ نه ملاوي بغیر د جنگ او د کوشش او د مهنت نه چې انسان ته څه ملاوي شي دې ته وایي یخ غنیمت الغنیمه البارده امام ترمذی رحمه الله دا حدیث راوړی دی عامر بن مسعود رضی الله عنه هغه ما در رسول الله اوریدلی الغنیمه البارده الصوم في الشتاء یخ غنیمت رسول الله وی دا دی چې انسان په جمی کې روزي نیسي غنیمت ته کنه دی څومره ورځ ده معمولی ورځ ده چې تر پاسې د خوب سار منځو کې لګه خو دې خوشي مخام بانګوي الغنیمه البارده امام ابن رجب رحمه الله وی دا یخ چې دی جمع دا د مؤمن په سرلې دی او د مؤمن د پر غنیمت بیا غد دې خبره تشریح کوي چې په سرلې څنګه دی او یغه دي سي چې دا مؤمن په دې جمع کې دنه د باغونو ته ورننوزي او د دې باغ نه چې د سخوخه غزان لراخلي باغونو نه مراد هغه وي د عبادت ته باغونه نو کله دا مؤمن په تهجد ولاړ او د شپه ده کنه خوب پکيو کې را پاسي نو خوبي پوری بیا په تهجد ولاړ نه کله بګي دې روجي نيسي دا د مؤمن په سر لري عبد الله بن مسعود رضی الله عنه ابو عبد الرحمن هغه چې وکړه جمع راغ سم به خوشاله او مرحبا بالشتاء بخير علي جميع سم به خوشال
چې ګوره جمی ته هغه ولې خوشاله وګد خوبونه به انسان کوي کنه سم وګد شپې سار ماسوته منځنه بعد چې ودشي سار منځ پورې پسته تلای دي سم مزه کوي دې ته به خوشاله و ابو عبدالرحمن سوای یا به دې ته خوشاله چې ورځ لنډه مزدوري به کې لګي سره ټیکدار سره لړ شي لګ وخت مزدوري کې ابو عبدالرحمن به کې دي شي دې ته خوشاله زکه دې جمی ته وي بخیر نه مرحبا بالشتاء ابو عبد الرحمن اول وته خوشاله وي برکتونه بګی نازلی ويطول فيه الليل وګدي شپې بګی دي وګد منزله بګی کو ورځي وي لنډي خوږي روجي بګی دي دې ته خوشاله عمر بن خطاب رضی الله عنه وي الشتاء غنیمه العابدين وي جمع چې دې د عابدان خلق غنیمت ته عابدان خلق دې ته خوشاله امام حسن بصری رحمه الله وی د مؤمن د پاره خو خولي زمانه د جمی د موسم ولی وی لیله طويل يقوم شپه وګدین سبق کوي منزونه او ونهاره قصير ورزي لندي نو سبق کوي يصومه روجي بکی نسی الله اکبر دا اوس غټه موقع د تهجد او دا غټه موقع ده د نفلی روجونی سي په دې میاش کې روجونی سي په دې موسم کې روجونی سي په دې د کم پسرلې چې الله تعالی درکړي د زموږ لپاره پسرلې د غنیمت ته دینه فائدہ واخلي تهجد پکې وکي یو سوره کاته مونږ کو والله لازم په جون کې به دې سب برکتونه راشي او پټي کو چاته د سره بیانوم روجه چې ونی سي د سره چاته وای مجه ما روجه دا عبادتونه دي سوکا د الله لپاره خاص وک په دې زمانه پسې او په دې وختونو پسې نیکانو خلقو بجړل د معاذ بن جبل رضی الله عنه دی معاذ بن جبل رضی الله عنه هغه مشهور صحابي او چت انسان معاذ بن جبل یو فقيه عالم هغه چې کله وفات کېدو نو بجړاش مرګرو ته ما الذي يبكيك ولي جاړي معاذ ته دیندار سره په آخرت ایمان او یقین د امر خو پارچا باندې راځي معاذ بن جبل رنوته وي په دنیا به نه جاړه تاسو خبرې کوي الله اکبر معاذ بن جبل د دنیا سره سکار او دنیا دغه سره سکار نبی اولی جاړي وانما ابكي على ظمأ الهواجر زه جاړم وي هغه وړ کی چې موږ غوډي روجي نیوي دغه هم نه یاد کړي جمع نه یاد کړي کوم رجوع به خبره د وړي پر رجوع به خبره وقيام ليل الشتاء او غدا جمع غوډي شپې موږ چې تهجد کول ځکه چې دا په جنت کې نشتی وره دا په جنت کې روزي نه نشتی وره په جنت کې قیام الليل دا نشتی درېمه خبره به سبز جاړي ومزاحمه العلماء بالركب مونږ چې وې زنګنا مات کړي علماء ته بناسو هغه برته خوب دین بیانو دا په جنت کې نشتی په دې مجلس پسې جاړم په دې بیٹک پسې جاړم په دې حلقه پسې جاړم په دې درس پسې جاړم ځکه که څنګه دا وایم کوم چې درسونه نه راځي معاذ بن جبل رضی الله عنه هغه په دې حلقو پسې او په دې مجلسونو پسې هغه جړل چې دا بنئ نو ګور دا نیکان خلک په دې پسرلی پسې جاړي الله اکبر هغه جړل په دې موسم پسې چې زمونږ نه بندگی ختم شوه الله سبحانه وتعالى جړلې په دې موسم پسې ویغه خواږه عبادتونه رانه لاړو نن سبا زموږ ځوانانو جاړي کنه جاړي زموږ ځوانان جاړي کنه جاړي کنه جاړي خو جاړي بس یو مولید اټ کی به لګېدلو د جړان الکه مور دې مړه پلار دې مړلې نیکه دې مړلې سې چل شي پتا سم مصیبت راغله موږ د نه پاتې شه ک درس نه پاتې شه ک سبل سب بندگی د الله سبحانه تعالی هغه د نګره شوی دا ک پاتې شي سجل وینا خبر خونه نو ولې سجل شه کوم مصیبت راغله انسان چې ګره کوم مصیبت په دې ذکر کوي چې دا سمجه پاکستان میچ و بیلو خبر خونه ولې سل افغانستان میچ و بیلو
دا د دې وړوکي سړي سوچونه دي. د هغه انسان سوچ ته چې دغه تعلق د دې ځمکې سره دی، د کوم تعلق چې د اسمان سره یې کنه، د هغوی سوچونه غټ غټ دي. لکه جاړې، نن ډېر جاړې. ولې جاړې؟ وایي زمونږ هغه کمې جنۍ باندې چې جیزه مین مو هغې بل چا ته واده کړه. دا هغه ځوانان دي چې زمونږ ته دا امید ده چې دوی به موږ له مسجد اقصی فتح کوي. د یهودو د لاسه به څه فتح کوي زموږ لپاره؟ مسجد اقصی. هغه په جنۍ پسې جاړي ته مسجد اقصی به ماله فتح کوي. هغه پاکستان وبېلله او افغانستان وګټله او افغانستان وبېلله او انډیا وګټله. هغه په دې سوچ کې دی او ته وې دی ماله چې فتح کوي. زموږ ځوانان الله اکبر نهی په چاپ کې بنای شي، بلیډ په راغسته مخ صفا کوي، مخ صفا کوي چې جنکو بشن شي. زمونږ ځوانان نوی نوی ډیزاین ولا جامې جوړي چې ډمانو بشن شي. زمونږ ځوانان سندرو خراب کړو، زمونږ ځوانان نشو خراب کړو، زمونږ ځوانان غلطو لغړو فلمونو خراب کړو، زمونږ ځوانانو دنیا خراب کړو. الا من رحمه ربي، مگر چې الله به رحم وکي. هغه ځوانان شتي الحمدلله زمونږ سره شتي دي شي ځوانان چې تاسو به ته حیران شي. د هغوی واقعات کې تاسو اورم زمونږ سره دي، پښتانه دي، زه پیژنم. که زه تاسو د هغوی واقعات اورم تاسو وایئ چې سبحان الله داسې خلک نن سبا هم شتي. الله سبحانه وتعالی زمونږ په ځوانانو باندې خصوصي رحم وکړي. الله سبحانه وتعالی د هرې ګمراهۍ نه هغوی لرې ساتي، او کوم چې پکې ګمراه دي الله سبحانه وتعالی دې ورته نیغه لار وښیي. په دې اخره کې د دې څلورمې خبرې په اخره کې ته یو شعر وایم. شاعر ډېر ښکلې شاعري کړې ده. مضى الدهر والأيام والذنب حاصل، وی ورځې تېرې شوې زمانه لاړه ګناهونه من کړي دي. وجاء رسول الموت والقلب غافل، او ملک الموت راغی او زمونږ زړه ته شم په غفلت کې پروت. نو بیا وی تزود فی الدنیا فانک میت، وی په دې دنیا کې نیک اعمال کوه، الله سبحانه وتعالی ته نږدې شه ځکه چې لازم به ته مړ کېږې. وبادر فان الموت لا شک نازل. نو بیا وی چې تعدي وکړه، دا مه وایه چې سبب وکړم بل سبب وکړم. ولې ته موږ ته وایي چې تعدي وکړه؟ فان الموت لا شک نازل، مرګ راتلو ولی. الا انما الدنيا كمنزل راحل نزل عشيا وهو بالصبح راحل. دنیا خو دې سي ده لکه یو مسافر چې سحر لبکې کوشي ډېره شي او ماښام له بیا خپل سامان راولي او روان شي، او یا ماښام ډېره شي سحر له خپل سامان راغستی بیا روان. د دې نه فایده اخیسته پکار چې دا یو یخ غنیمت دی. دې نه فایده اخلئ که نه؟ د نن نه به شروع کوئ تهجد که نه؟ د نن نه شروع کوئ. اوږدې شپې دي، اوږدې یو څو رکعته مونځ وکړه، قرآن یو دوه مخه ووایه. والله لازم سحر به دې برکتي، ورځ به دې برکتي، رزق به دې برکتي، بطن به دې برکتي. چې کار دې پکې نه وي. خو نن سبا ډېرو ملګرو مزدوریانې نشته، داسې ده که نه؟ په دیرو کې ناست روژه روژه ونیسه که نه. ماسپښین خو پورې خو هسې هم دلته عام خلک ودی، ماسپښین ته د شوره پاڅېدې څومره ټایم دی؟ ټوټل 3-4 غنټې نه دي، دغه ماښام بانګ وایي. 3-4 غنټو لپاره موږ روژه نیسو نو بس. نو انشاءالله دې باب کې محنت کوئ که نه به کوئ؟ انشاءالله الله دې موږ ټول له توفیق راکړي. پنځمه خبره، پنځمه وقفه، د الله سبحانه وتعالی نعمتونه رایادول. الله په قرآن کې وایي وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا. که چېرته تاسو د الله نعمتونه شمارول شروع کړئ نو پوره به یې نه کوئ دا شمار. الله سبحانه وتعالی موږ له څومره نعمتونه راکړي، څومره نعمتونه. الحمدلله زمونږ سره هغه څه شتي چې موږ پرې د یخ مقابله وکړو. شتي که نه شتي؟ کوټونه شتي، بلوزونه شتي، نو لرګي شتي، هیټرې شتي، هر څه موږ سره شتي. الحمدلله څومره اوچت نعمتونه موږ سره پراته دي. ښکلی کور، ګرم کور، ګرمه کوټه، مرض راباندې نشتي. دا ټول نعمتونه دي د الله سبحانه وتعالی. د دې نعمتونو شکر ادا کوئ. او الله په قرآن کې وایي وَإِذْ تَأَذَّنَ رَبُّكُمْ لَئِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ. که چېرته تاسو شکر وایستو دا نعمتونه به ښه ډېر کومه. شکر وباسئ چې الله سبحانه وتعالی ته نعمتونه ښه ډېر کړي. والله لازم که د خلکو د حالاتو نه خبر شو، ته جمع ویني
ته په سوریه کې د خلکو حالات ویني، ته زمونږ په ملک کې د غریبانو حالات ویني، ته په عراق کې چې کوم زمونږ سنیان خويندې رونه دي په هغو باندې کوم سخت ده، که ته د هغوی حالات ویني، که ته په کشمیر کې زمونږ د مسلمانانو رونو خويندو حالات ویني، ته به حیران شي چې الله دا ټول نعمتونه که څه تا مال را کړي دي. مزیدي دکان ته ورشه چې کم کوټ او کم بلوز خوخي پیسې ورکه پاره مې روالي، یخ ګرم صادر روالي. اول ته په دې ملکونو کې زمونږ خويندې رونه د دې جمی د لاسه مړه شوي دي، واوري شوي دي، واوري شوي ما ویډیوګانې دي بخپلو سترګو، غریبانان واوره شوي دي، مړه شوي دي، ساتې وته دي، دغه شان پراته دي، د واورې چم دی خلک روالي وړي. نو د الله سبحانه وتعالی د نعمتونو شکر ادا کوي. امام طبراني رحمه الله دا روایت راوړی، رسول الله صلی الله علیه وسلم وی ما انعم الله على عبد النعمه فحمد الله عليها. کله چې الله سبحانه وتعالی په یو بنده باندې یو انعام کوي، یو نعمت ولور کوي، د شکر وباسي د الله، نو د شکر وسته دغه نعمت نه غوري، د شکر وسته د دین غوري ته د نعمت ملو شوی دی، نو شکر وباسي چې الله سبحانه وتعالی تاسو له د نعمتونو درکړي. شپږم د دې سره نږدې تعلق ساتي. من کې با غالباً مرګرو او کسانو خپل کور ته ټلیفون کړي د دې تپوس لپاره چې کپڑے د کم ماشوم نشتی، ګرمي د کم شتي، بلوز د چا لګي، د باباجي کې بلوز لګي چې هغه ولېګو، او کدا ابي او د مور څه کپڑے لګي ګرمي چې هغه له د بخملو کپڑے ولېګو، ماشومانو سره کې بلوزونه نه چاغوي ولېګو، بوټان ولولو، ګرمي جوراب ولولېګو، کنه وسلین ولولېګو، تیل ولولېګو، چې د جسمي چاو دیږي دا پی لګي چې من کو کنه کو ګرمي پاجامي ولېګو دي بوډاګانو لا چې هغه د ګرمي پاجامي غوندي چې ګرمي چې ته سوچتي غریبانو مبارک کړي. سره کلی کې چې هغه کونډه ده ته معلومه هغه سره غریب سره ماشومان دي، هغه ته چې ټلیفون نه لګړي. سره کلی کې هغه پلانې چې مړ هغه بچی چې پاتې شي یاد به دته هغه ماشومان غریبان دغه شان ګرځي ته پوس خو دغه چته نه کړي. ستا په کلی کې هغه پلانې چې ته ته یادي قرضې ډېرې زیاتې دغه د لاس هغه کور خرچنی چې چلولې او حالات ډېر سختي چې هغه خو ټلیفون نه کړي. تا ته هغه پلانې یادي ډېر سخت بیمار دی، بکټ کې پروت دی، دغه یو کس رزق به ګټو دی خپل بچو له د بچو حالات ډېر خراب دي، هغه ته ټلیفون نه کړي. مؤمن المؤمن للمؤمن كالبنيان، رسول الله صلی دیوال پشانی، او رسول الله دا ګوتی دي سکړي. کوم ځکه دغه دیوال، کوم ځکه دغه دیوال داري چې ستاسو گاونډي سره سديسه کپړه نشي چې غریب ځان ګرم کی، تر سعودي عرب نه او د دوبۍ نه او د اماراتو نه په دب کې ګرمي کپړې لګي، واسکټ پسوره، کوټ پسوره، بلوز پسوره، او موته نه بلوز کم راوته ګرمه کپړه ځان لونلی ګرمه ونده کپړه واسکټ جوړ لکو د الله بنده لکه د خپل ځان غلې شي چې د غریبانو سوچ وکاو کنه. او دا مال چې کم تاسو سره دی دا مالوم د الله دی. الله په قران کې سوی واتوا من مال الله الذي آتاكم، او ورکی دوی ته دا مال نه چې د الله مال له مال نه چا دی د الله په مال کې قصې شروع کړې وي نه ورکو د مال خدای الله مال ستا مال کم ذکر د مخ کې تاسو راوسو دا و چې تاسو سره کوم مال سره مخ کې د بل سره داغه مخ کې د بل سره داغه مخ کې د بل سره، او دا سلسله دي روانه د الله ترسي، بیا به دا سلسله ختم شي او چاته وپاتې شي الله ته بیا به دې ته بدی کې نظام بخیل کړي. زه دا وایم کستا سو زړه ژوند دی، او زما په دې خبره باندې تاسو پوه شئ، او زما دا خبره سره ژوند ته کوزي شي، زما دا امید ده ان شاء الله. زه تاسو ته دا وایم د الله د رضا لپاره د زړه د نصیحت کو د زړه نه کډیر سني شي کوله د یو کور د پاره په خپل کلی کې ته معلومي دغه یو کور د پاره دو درې بلوزونه واخله ویلېګه کوي به دي څه کنه وکوي ها ما دا आवाज می صحیح ونه کوي کنه وکوي دغه شه یو کور هر کس دې یو کور ذمہواری والی. موږ سره الحمدلله ته په سونو کسان ناشتي، والله العظیم په سونو کورونو کې به د ماشومان ته څه دعاګانې کوي، په سونو کورونو کې به د بوډېګانې ته څه دعاګانې کوي. الله بدل د ژوند دي سي ګل ګلزار کی زړه به خوشاله شي. دلته عالم دا خبره کوله عربی د سعودي
وې زه ګاډي کې ناست وم نه په اشاره کې ودرېد اشاره سره شو نه دا یو کس لګیا هغه بنګالي هغه صفایي کوله د روډ هغه نو دا غریبانان چې کوم دي چې خاص کر د صفایانې چې کوي دوی چې داسې څوک ویني نه هسې ورته سلام د ځان نه واچوي د دې لپاره چې لکه ما سره که څه مساعده کړي الله اکبر ګوره تا نه غوښتې نه شي تا ته اشاره ته نه وي هوښیار سړی به پوهېږي قمقل شوی یو خو د دوی سلامونو تنګ کړو هوښیار سړی به څه شي پوه شي چې د غریب ته څه ضرورت دی نه هغه شیخ وایي چې ما جیب ته داسې لاس کړو ومې نه کتو نو ما دې جیب ته داسې لاس کړو نوټ مې ورکړو زما په ذهن کې دا و چې د 500 نوټ چې د پروت دی دلته کله نه کله انسان په ذهن کې چې ما سره داسې نوټ پروت دی وایي ما هغه نوټ داسې ورکړو هغه له سره مخکې چې ما نوټ داسې ونو هغه د 500 نو ما په دې زړه کې چې دا خو غټ بېغیرت وي چې دا نوټ ته واپس راغلی الله لپاره دې یو شی راواستو چې واپس وایي ما هغه له ورکړو څه خوشحاله شو بیا داسې دې ګاډي کې روان وم د اشاره کولو شنو شیطان دی که نه الشیطان یعدکم الفقر الله وایي شیطان تاسو د غریبۍ نه ډېر یېروي نو شیطان دته په زړه کې دا خبره 500 نوټ په یو ځای وایي دغه خبره زما زړه کې راتله چې ما د سیټ په دې شیشه کې شاته وکتو چې دا سړی څه کوي وایي چې ما هغه ته داسې وکتو سمه ګرمي وه وایي ما چې هغه ته وکتو دا لاسونه یې د اسمان ته اوچت کړي لږ دعا یې کوله لاسونه یې اسمان ته اوچت کړي وی ما ارمان وکړو که بل یو د 500 نوټ چې ما ول ورکړی و چې دعا یې لږه ښه اوږده کړې داسې سړي دعا قبلي ځکه چې غریب په دې ګرمۍ کې لګیا د صفایانې کوي تنګ شوی دی ستړی شوی دی چې لاس اوچت کړي او وایي چې الله ته یې وبخي او الله دې وبخي نو زما انشاءالله ستاسو نه دا امید دی چې زما په دې خبره باندې عمل کوئ او هغه خویندو وروڼو ته هم زموږ دا نصیحت دی کوم چې به زما د بیان اوري چې د نن نه 100 ریاله 100 روپۍ 100 ډالره دا جدا کا چې په دې باندې مزه 4-5 بلوز عالمه په دې باندې مزه 2 صادري والم یا علب ما کورته ولېګه خپل وړو ته وای په دې باندې دې بلوز والا کور وته وخه هغه پلانې غریب سړی هغه له ویسي هغه له ورکی او بس نور څوک ته خبره وي ګوره څوک ته خبر نه کوي چې دولت تاسو وړي پټ بولويش دا معامله به استاد اول به الله خبري بیا به ته استاد بچي او دغه کور ولا خبري الله سبحانه وتعالى موږ له دې توفیق راکړي دا شپږ خبرې شوې ومه خبره ده اسباب دي اسباب استعمالول چې دا يخفي د انسان نه کم شي نو دې کې څه حرج نشته عمر ابن خطاب رضی الله عنه هغه چې وکړه جمع راغی نو دې ټول له قوت به خطونه ولیکل د مشرانو ته چې دا خطونه د عوامو ته بیان کړي چې جمع راغی او جمع زموږ دشمن دی څنګه دشمن دی یعنی جسم په انسان کمزوري شي حالات په انسان کمزوري شي دې لپاره ځان تیار کړي د جوړاوي د صادري وې د ځان له استعمالوي نو موږ په کار چې دا قسم نعمتونه الله موږ درکړي موږ استعمال کو ځان د مرینه منیسي لا تأسفن على الدنيا وما فيها شاعر په دنیا بس مخه پکېږي فالموت لا شك يفنينا ويفنيها دا مرګ به ورځ موږ هم پناه کوي او د دنیا هم پناه کوي ومن يكن همه الدنيا ليجمعها فسوف يوما على رغم يخليها او څوک چې د دنیا را جمع کوي او دغه مقصد او دغه هم او دغه کوشش او دغه مهنتي شاعر وی کده غواړي او کده نه غواړي خو د دنیا به پریدي اخرنی خبره ده یو څو احکام چې هغه د جمی د موسم سره تعلق ساتي اولنی مسله جمع بین الصلاتین د دوه منځونو یو کول چې کله باران ډیر زیات سخی یا واوره ډیره سختي یا سیلې ډیره تیزه چې به انسان نشي راوته زموږ علاقو کې دی د سیلې چې انسان بالکل دوړی او دسی واوره چې انسان راوته نشي او دسی باران چې ته به وې چې ناوګي در بهيږي انسان متودري دی نشي نو په دې کې شریعت موږ له رخصتونه راکړي د الله سبحانه تعالی په دې انسانانو ډیر مهین دي او ډیر مهربانه بچا دي په صحیح مسلم کې د حدیث ته سعید ابن جبیر وی ما د عبد الله ابن عباس رضی الله عنهما دا خبره ورېدلې چې رسول صلی الله علیه وسلم صلى النبي صلى الله عليه وسلم الظهر والعصر جميعا في المدينه رسول صلی الله علیه وسلم چې یو ورځ د ماسپخین او د مازیګر د مونږ دوه یو ځای کړي په مدینه کې نو سفر خو نه شو کنه مدینه کې دی سفر ختم شو فی غیر خوف يرم نو
لکه انسان جهاد کې دو منځونه یو ځای کولی شي هغه مسله ختمه شوه فی غیر خوف ولا سفر نو نه سفر دی او نه څه دی نه یره ده نو چې نه سفر شو او نه یره شو نو څه شو باران شو کنه باران د پر د عذر پاتې شو سخت سیلی شو دغه د پر د عذر پاتې شو دغه حدیث کې راځي جمع النبي صلی الله علیه وسلم بین الظهر والعصر والمغرب والعشاء یو ورځ به رسول الله ماسپخین او مازیګری یو ځای کړو او ماخام او ماسوتین یو ځای کړو فی غیر خوف یره نه نو ګور یره نشته او مدینه کې دی او د باران د پاره کړي کنه یو حدیث کې راځي چې وکیع وی ما عبد الله ابن عباس ته چې لما فعل ذلك رسول الله داولي کول چې یره نشتی او سفر نه دی بیا رسول الله دوه منځنی یو ځای کوي عبد الله ابن عباس جواب کوي وی کای لا یحرج امته رسول الله دا کار دی لپاره کو چې په امت باندې سختی نه جوړي خبر ختم شو چې په امت باندې سختی نه جوړي مسفخین مازیګری یو ځای کولای شي او ماخام او ماسخوتن یو ځای کولای شي خو په هغه باران کې چې انسان بکې راوته نشي دی بازو امامانو دې خبرې نه ټوغه جوړه کړي نه دینه ټوغه جوړول نه دی پکا هغه باران چې انسان ته بکې بهر ته وته سي هغه مشکل ښه قبل پر دې شي وشي چې بالکل یې سره د کور نشي وته دا خو دوه منځونه خو تعالی یو ځکه چې کور نس وته شي لګ خو چې سره بالکل نشي وته د کور نه عبد الله ابن عباس رضی حدیث ته چې ورځ ډیر سخت بارانو قال لمؤذنه في يوم مطير ډیر سخت بارانو خپل مؤذن ته دوی وکړي چې اشهد ان لا اله الا الله اشهد ان محمد رسول الله و نو دې سمو چې حي على الصلاه منزل راشده مو بلکې دې سوي چې صلوا في بيوتكم خپل کورونو کې منځونه وکړي نه چې کله سړی بالکل نشي راوته نو بیا موږ په کوم ځای کې کوي په کور کې وکړي فكأن الناس استنكروا خلکو ته دا خبر ډیر ناشنا ښکار شو چې نن خو به کې د مؤذن څه بل خبره وکړه نه عبد الله ابن عباس پوه شو چې دوی دا په خبره کې تعجب وړي نه غوته تعجبون من ذا دې خبرې د لاس تعجب کې قد فعل ذا من هو خير مني دا کارغه چا کړي چې زمانه غوړې سو کې دی رسول صلی الله علیه وسلم یادو واني كرهت ان اخرجكم فتمشوا في الطين والدحب زما دا نو خوخه چې تاسو راو بس مو تاسو په دې خټو کې رواني ګرځي الله اکبر صحیح بخاری صحیح مسلم کې دا حدیث او د قشنی روایت عبد الله ابن عمر هم دي زمونږ بوډاګان خو تباہ برباد شو غریبانه مولوی سی بوته نه نو زموږ مذهب کې نشته دوی نه مذهب جوړ کړي سپینګیره غریب په دې یخ موسم کې رانه ټوبې سره پی نه الته دی رخصت ته سمو ضرورت ته دیو دا کنه دی په دې غرونو کې او په دې باندو کې نه دا زګور تاسو ته د رسول سم د مذهب خبره کو ما به څوک به دې خبره نه ملامت کوي چې تاسو زموږ د مذهب خبره ونه کړو د پلاني دی ونه ما دا چا خبره وکړه د محمد ابن عبد الله صلی الله علیه وسلم یو مسله دوه مسله په جوراب باندې مسح کول په موضوع باندې مسح دا خو د سنیانو په منځ کې اتفاقی مسله ده صرف شیعاګان نه مني او شیعاګانو اختلاف څه نقصانی نه لري جوراب باندې مسله بعض حضرات وایي چې په جوراب باندې مسح نکی منګه وایو کی یو څو دلیلونه پتا دی کی واوره ثوبان رضی حدیث چې رسول الله صلی الله علیه وسلم کسان ولېګل یو سریه ولېګل سکسانی ولېګل پاغو باندې یخرغ سم جمع براغ کله چې راغلو پر رسول الله یا رسول الله دومره یخو سم یخو رسول الله صلی الله علیه وسلم امر وته کو ان يمسحوا على العصائب والتساخين رسول الله صلی الله علیه وسلم به دې کار کوي چې په پټکو په دې جوراب مسح کوي کنه تساخين هر هغه شی ته چې خپل ګرمي نو په موضوع خپل ګرميږي او په جوراب باندې هو خپل ګرمي په جوراب باندې ګوره د موضوع نه خګرمي چې د وړۍ نه جوړی شي جورابي قیمتي هغه باندې ډېر خګرمي د حدیث امام احمد امام ابو داود راوړل مغیر ابن شعبہ حدیث ته امام ابو داود امام ترمذی امام ابن ماجه راوړل وي توضا النبي صلی الله علیه وسلم رسول الله صلی الله علیه وسلم چاردام کو ومسح على الجوربين او مسح وکړه په سبانه په جوراو باندې جوربین ټکه بکی دي ابو موسی اشعری رضی الله عنه امام ابن ماجه دا روایت راوړل توضا النبي صلی الله علیه وسلم ومسح على الجوربين رسول الله چاردام کو په جوراو باندې مسح وکړه ازرق ابن قیس وی انس ابن مالک مولد او دسی مات شو بیلر چاردامي وکړو په اخر کې سې وکړو ومسح على جوربين من صوف په جوراو باندې مسح وکړي چې هغه وړي نه جوړي شي بمو ته چې تمسح عليهما په دې باندې مسح کې انس بن مالک رضی الله عنه چې انهما خفان دا هم مزید ولكنهما من صوف ولا وړي نه جوړي شي امام دولابي دا روایت راوړي
يحيى البكاوي وما عبد الله بن عمر نه دا خبره اوریدلې ده المسح على الجوربين كالمسح على الخفين په جوراب باندې مسح کول دي روادي لکه څنګه چې په موضوع باندې روادي. امام عبد الرزاق امام ابن ابي شيبه دا روایت راوړي. د کوم صحابه کرامو چې دا مسح ثابت ده؟ علي رضی الله عنه، ابو مسعود، براء بن عازب، انس، ابو امامه، سهل بن سعد، عمرو بن حارث، عمر بن خطاب، عبد الله بن عباس، عبد الله بن عمر، سعد بن ابي وقاص، بلال ابن ابي اوفى، مغيره، ابو موسى رضي الله عنهم اجمعين. ټول دا روایت شتي چې په جوړاو باندې مسح روایت د دینه بعد وسو کوي چې په جوړاو باندې مسح نشته. سو کوي څوک شتي چې موږ دې مسله پوښتنه په جوړاو باندې مسح روایت دا څه دلیل چې مذهب کې نه راغلي. بیا دغه لپاره بعض حضرات شرطونه خو دي چې دومره میله پکې تلې شي وي او چې وبو ورته دنه نزي او چې معمولی سورې پکې دنه نه او خو پکې بالکل نه ښکاري. دا ټول باطل شرطونه دي. په دې کې یو شرطم د الله په کتاب کې او د رسول الله په حدیثونو کې نشته. کم شرطونه چې قران او حدیث کې راغلي هغه د ځین یاد ساته. اولنې چې پاغه جورابو په مسح کې چې کم دي د چاردام نه بعد غوستي لکه یو سړي چاردامو کو په وبو باندې او د شکو تیمم نه وبو باندې چاردامو کو دا غینه بعد به جورابي واچي نو به دي جوراب باندې مسح کول شي. دا اولنې شرط ته. دویم شرط ته چې دا جورابي او د موزي په پاکي لکه پلیتی بنئ. دریم شرط دا دی چې په هغه او د سماتي کو به مسح کې به کم کې چې په انسان باندې چاردام لازميږي غسل نه چې کم او د سماتي کې غسل لازم شي باغې کې مسح نه کی. لکه انسان د جنابت په حالت کې نو لازم به د خفي انزي باغې کې مسح نه کی. سلورم شرط اخرنی شرط چې د مسح به په دې مدت کې دنه کم مدت چې ول شریعت ورکړي د مقیم د پاره شپه ورځ د مسافر د پاره 3 ورځې او 3 شپې او د فائدې لپاره ساتي. دا وخت د کم د حساب د کم ځینې شروع کیږي. یو انسان د جورابې په خپوګړي سحر مانځه او د سیمات شو نه به جوټیم کی چاردام یو کو د سی به تازه کو په 10 بجې نو د 10 بجې نه د مسح وکړه د دې مسح نه ټیم شروع شو. نو د کوم وخت پورې مسح کولای شي؟ سبا د 10 بجو پورې د سحر د منځنه وخت نه شروع کیږي. خو د اسی اغوستي او د دې او د سماتې دوسره وخت نه شروع کیږي. وخت شروع کیږي یا وخت به حسابيږي د دې اولنۍ مسح نه چې اولنۍ مسح دی په جوړاو باندې وکړه دغه نه بعد مسله دغه نه بعد به حساب شروع شي. او د دې مبارک کې څوک تفصیل اورید غواړي نو تفصیل موږ د بلوغ المرام کما شرح چې کړی دا الته د مسله ما تفصیلا ذکر کړی دا هغه درسونه ووري جوړاب باندې مسح او موضوع باندې مسح او د خلک چې کوم شبهه پیش کړي د موږ ته تفصیلا ذکر کړی دا. خدا مې تاسو ته فائدې لپاره دا خبره ذکر کړه. یو دا خبره مې ذهن تراله یاد ساتي چې کله ود کېږي نو د ایټری او د ور د بندوي رسول زموږ بخپل کور کې د ور دي چې کولاو مپرې دی د دشمن دی ډېر خلک دي له سمړ شي د ور کور کې چې کولاو پرې دی کور ور ولې د ایټری کولاو پرې خو ډېر خطرناک نو دې کې احتیاط کوي. الله سبحانه تعالی دا موسم زموږ د لپاره برکتی موسم وګرځي. الله سبحانه تعالی دې موږ له اوږد ژوند راکړي چې الله سبحانه تعالی بندگی وکړو او کوم مسلمانان چې مړ دي الله سبحانه تعالی دې وبخي. الله دې برحم وکړي. خاص کر زموږ والدین دې الله سبحانه تعالی وبخي. کوم چې مړ دي الله دې ول قبرونه د جنت باغچې جوړي کړي او کوم چې ژوند دي الله سبحانه تعالی دې ول په ژوند کې برکت واچي. هذا والله اعلم وصلى الله على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين.